دغه څه رجب اصب یعنی پروردگار علم رحمت دغه مثال عرض کولی د پاره څه مو پوه شو یعنی آسمان باران په شان د رحمت واریږي خو رحمت خو د پروردگار ټول کال کې وي خو چې صحیح دی اما ځنې وختونه ځنې ځایونه داسې دي چې هغه کې پروردگار علم نگاه دغه رحمت خاص ویژې وي رجب میاشت اوه میاشتونه دي اما دا رجب اصم څه ته ویلی شي اصم یعنی ګوانګ کوڼ خو دا کوڼوالی یعنی د هغه میاشتې د کوڼوالي میاشتې یعنی کاڼه شو یعنی څه مطلب دی یعنی هغه میاشت څه عصر جاهلیت کې عربو جنګونه کولو همیشه به غوږو کې اوازونه د تورو د نیزو د غشیو د جنگ د اسیانو د اوازونه به وو اما کله دا میاشت راغلی رجب اصاب دا رجب اسم خب اسم مطلب دا دی چې دی میاشتې کې به بیا د تورو اوازونه نه وو ویګو ته به نه راتللو بیا به دی میاشتې کې د اسیانو د جنگ کې د دړې اوازونه به نه وو بیا به میدان خالی شولو بیا به جنگونه ودرېدلو بیا به جنگ و جدال نزاع جګړې دا به بند شولې عصر جاهلیت کې هغو میاشتونه دي چې دا یعنی د هغې دود و دستور داسې و آفرین کلچر یې دا کلچر و دي ته میاشتې ته عرض مو وکړه چې موږ مخکې د یوه مقدمه جوړونکي دي صرف خپل مقصد ته رسېدو دپاره څه اندازه ولګېږي چې ګوره موږ بېغوري ونه کړو که بېغوري مو وکړه یاد وساتو مو کله څه د سترګې یو مطب للسرائر هغه حقایق وګورو بیا یوم الحسره جوړېږي هغه ورځ دا به ټول حسرت کو حسرت به ټول کو راشو لږ حسرت کم کو ځان ته نور هم کم کو خو هغه دپاره موږ غواړو د اهل بیتو کلام خو دې څه مطلب دی یعنی د هغه میاشتې څه تاسو زندگی کې د مو زندگی کې جنګونه په کار دی بند شي ولې مو زندگی جنګونه شته او ربا خدای سره جنګ دی صحیح ربا سودخواري ونه کو غیبت خدای سره جنګ دی د دوو کسانو کور ړانګونه د خدای سره جنګ دی د کور کې اختلافات جګړې نزاع دا میاشت دی دپاره دی چې راشو سول وکړو دغه رجب اسم دی یعنی موږ غوږونو ته بیا د چا جګړې والا آواز رانشي موږ غوږونو ته بیا د چا جنګ والا آواز رانشي موږ غوږونو ته فقط که رسیږه رجب اصب وي یعنی د پروردګار عالم رحمت یعنی څه یعنی دا کور کې کوم ښځه ور میړه دي که موږ ګوره نور بیسټ ټولو ځایو کې دي ټولو ځایو کې دي مو په کار دی خپل جامعې معاشرې سوسایټي هر یو کس استاد شاګرد د څوره افرادي دا په کار دی د دې مستاق وګرځېږي اما د ټولو کوم اصل منبع چینه کومه دغه کور دی دا کور کې مو په کار دی سول وکو یعنی سول وکو څه مطلب دی یعنی مو کور کې کوم د خپلو مانځو کې پړیر نیولی دي که یو سار نه بل بر سار نه هر یو کس دا ثابت دی چې زه ټول نه لوی پهلوان یم دا اشتباه دی پهلوان دا نه دی پیغمبر روان دی یوه ځینه تېرېږي د شهید مرتضی مظاهر نقل کړي رسول کافي نه نقل کوي تېرېږي خلق رجمه دي پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم را ورسېدلو د خلق څه کې ویلې جمع دي یا رسول الله دا راجمع شوي دي دپاره څه وګوري چې دي کې ټولو نه لوی پهلوان دلیر میړنی څوک دی رسابازي کوي نه رسابازي نه دی پهلواني ده پهلواني څه شی دی پیغمبر راغله وکتو یو دوره لوی تیږه کاڼې تابیې غا اوچاتی چا اوچات که غټول نه لوی څه شی دی پهلوان دی پیغمبر خدا ورته وی څه غواړو تاسو ته زه بخښم تاسو کې ټول نه لوی پهلوان څوک دی میړنی څوک دی دلیر څوک دی راشو نن خپل کورو کې وګورو ټول نه لوی میړنی غواړو راشو بسم الله وګورو څوک دی د کاټو طبي اوچتاونه دا میړنی نه دی د څه مونږ نن ریسلینګ ګورو دا څه یو څمله دا میړنی نه دی میړني کتا دپاره د کاربلا میړني سیرت پاړه وکړو د کاربلا میړنی سیرت کله وګورو یاد وساتو
شجاعت معنا کومه مو پښتنو کې دی څه حد پورې صحیح دی ټول نه لوی شجاعت دا دی څه امام وی څه ما عباس وروره لاړ شه ما دپاره نن شپې مهلت وغواړه میړاني زړه کې هم د خپل امام مخالفت نه تېرېږي یعنی څه یعنی غا خپله اراده د خپل امام اراده کې زم کی داخله کې یعنی غا تابع د خپل امام وي یعنی اطاعت محض پیغمبر بی څه پاته شته درته وښیم ټونه لوی میړنی څوک دی یا رسول الله موږ اخته یو اندي دپاره جمع شوي یو چا کاټه طبیعي اوچاته که کاڼی اوچات که ورته څه نه طبیعي مه اوچاتو وایي څه څوک دی تاسو ټول جوړېدی شو میړني مو څه شی دی هغه کس څخه د خپل نفس باندې کنټرول وکړي هغه ټول نه پاسه میړنی دی دا میاشت میړنیو جوړېدونکیو دی یعنی خپل نفس باندې کنټرول